ملګرو، سلامونه او احترامات. یو ځل بیا تاسو ته په پښتونالوجي چینل کې ښه راغلاست. نن د پښتو پنځه توري چې کوم ډېر اهم دي او اکثر کسانو ته په دې کې مشکل وي، د هغې په حواله تاسو ته معلومات درکوم. د پښتو خپل پنځه توري دي چې هغه بالترتیب موږ سره دا یو لیست دی چې دا ټول پنځه دي. په دې کې شورونه ځې یا ځیم، څې یا څیم، ګې، خین او نوڼه. نو دا که تاسو وګورئ نو دلته مونږ سره د آی پی چې کوم لفظونه مونږ ورکړي دي، نه دا اصل کې دا ځې چې دا نو دا د ځې اواز نه دی. د غږونو په بنیاد مونږ دا ویلی شو چې دا دې ته په آی پی کې ډي او زیډ لیکلی شي، خو اصل کې دا ځ اواز هم نه دی بلکې دا ځ اواز دی. دغه شانو دا بل توری چې مونږ سره کوم دی دا څ دا اواز دلته په دې آی پی کې کوم چې انټرنیشنل فونیټکس اسوسییشن کوم اوازونه ټاکلي دي، نو په هغې کې دا ټي ایس یو ته لیکلی دی. او دغه شانو مونږ سره کوم چې دا ګې اواز دی، نو دا که مونږ یې دلته په پښتونخوا کې وایو نو دا مونږ د ګې اواز وباسو. او ګ او که دا چې ته په کندهار یا کویټه یا په دې جنوبي اضلاع کې ویلی شي، نو دا بیا د ژ اواز وباسي. او دغه شانو په آی پی ای کې د دې دپاره مونږ سره یو جي دی او د ګ دپاره، او دغه د ژ دپاره مونږ سره زیډ ایچ دی. نو داسې مونږ سره کوم چې خین دی نو دا د خ اواز وباسي. نو دا خ ته مونږ د کیچ اواز ویلی شو دلته په پښتونخوا کې او یا د کابل په اکثرو سیمو کې، او دغه شانه په جنوبي اضلاع کې یا په کندهار کې دا په ش اواز ایستلی شي. نو دې ته بیا په آی پی ای انټرنیشنل فونیټک الفابیټ کې دغه یو سیمبل چې کوم تاسو ته ښکاري، دغه د اس لوی اوږد اس دغه اواز دی. او دغه شان مونږ سره پنځم نمبر باندې چې کوم خپل توري راځي د پښتو، نو هغه مونږ سره نوڼ دی. کوم چې لکه مونږ سره په کوڼه اواز کې راځي یا په رڼا اواز کې راځي.